ملګرو سلامونه هیله ده روغ او جوړ به یاست. دا په خوست ښار کې خبریال سرک دی او دلته د ګنیو یو ماشین دی، ګني اوبه خرڅېږي دلته. زه یم او ستار ځان دی. نن به یو ګیلاس ګنی شمه زندون د مرګلو ټوخلې بلغمونه دي چې دا ګنیو ماری سلو نکو ډېره ګرونه د شګاري نه شته ګڼونه څنګه دی کاروبار نن سبا؟ ښه ده شکر دی خرڅېږي؟ خو ښه ده شکر دی الحمدلله. ګیلاس په څو دی؟ غټ ګیلاس په دل دی، وړوکی په شل دی. غټ په 10 دی، وړوکی په 60 دی. ستاره غټ ستاره چې چي خو دا غټ شي څنګه وړوکی شو؟ خو بیا مو تا وړوکی لیمون ته وچوم لږ رانږدې شه چې دا خبره مې بس مرګلو زو سجاد روغلي یو خوسته دا څه رقم خبریال سرک جوړېږي؟ ته دا مش وایي که څه داسې رقم جوړېږي. دا غدا مې رای چولو لیمون یې وټینګل دا تای دا کوم ځای ګني دي؟ خوست ګنی دی د خوست دي؟ مخکې د ننګرهار نه وړه؟ مخکې د ننګرهار نه هغه وړه؟ دې وړې ننګرهار وي ترجمه بیا خپل ځان استعمالو ستاره سب کې آئے دا ګني دي ویني دا چې خوست ګني دي خو ورېځو به څومره خرڅېږي نن سبا؟ والا اوس پر سجد خانه ښه دی د ورځې 1600 1300 یوړې بیا ښه وي هوا ګرم وي اوس هوا یخ دا دی ګني څه ګاټې لري دا وبه یې ښه دی نو څوکې زیړی لپاره خوري څوکې ګرده تکلیف لري نور خلک مختلف تکلیفونه ډېر دی نن سبا خلک سجاده زه خپله دغه ګردودې پوره کړم لږ څه یکیږي تکلیف لرم ته ډېرې کپستانې ته روغله انسانه جوړ شوال ډېره مننه قربان واه 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 ستاره ته پوهېږې دا د انرژیانو د مشروباتو نه دغه سجاده لیمو خوند ګانا ډېر روغ شی دی ډېر زبردست او بیا د خوست ګانی مرګلو ډرینګي کوي ډېر ښه شی ده بیا هم دوستانو یو بل ځای کې هم ستاسو لپاره ویډیو جوړوو کولی شئ کمنټونو کې راته ولیکئ چې دې ته ورته ویډیوګانې په کومو ساحو کې ستاسو لپاره جوړې کړو د اوس لپاره ښې شپې او ښه وخت